بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، زه ساجد شایق یم د ساجد شایق یوټیوب چینل نه تاسو ته مخاطب یم او تاسو لپاره ما یو بل پرچه تیار کړې ده. کم کسان چې که خدای کول بل ورځ د لیکچرشپ لپاره ټیسټ ورکوي، امتحان به ورکوي پښتو لیکچرشپ لپاره، نو د هغې دپاره یو دویمه پرچه مې تیاره کړې ده. هغه اوس زه تاسو ته اوروم. لکه څنګه چې مخکې ما یو پرچه تیاره کړې وه او هغه تاسو ټولو چا چې هم کتلې وه نو تاسو ټولو ډېره ستایلې وه، نو او بیا پکې کسانو غوښتنه کوله چې یوه بله پرچه هم، نو اوس انشاءالله بله ورځ د لیکچرشپ ټیسټ دی، نو د هغې دپاره دا پرچه زه تاسو ته اوروم او تاسو په دې باندې د خپل ځانونه وازمایئ. هر یو تن پې خپل سټډي وازمایئ چې تاسو څومره پورې سټډي کړې ده، آیا د دې جوابونه تاسو له درځي که نه درځي، دغه به هم ماته ووایه په کمنټس کې. او دا پرچه د 45 نمبرو د 45 سوالونو ده، نو دا تاسو ته اورم. نور تاسو ته معلومات شته دې متعلق دا پرچه واورئ. دا 45 سوالونه دي، دا تاسو ته زه په منډه وایم او د دې جوابونه تاسو په خپلو ذهنونو کې ځان سره جوړ کې او خپل ځان او خپل سټډي پې وازمایئ. اولنی سوال د سواتنامې مطابق په سوات کې د خوشحال خټک مناظره د چا سره شوې وه؟ A شیخ میاں نور سره، B شیخ حسن، C اخون بابا، D مولانا سوات. دویم سوال دا شعر د چا دی؟ بادشاهان د زرزري جامې اغوندي، د قانع ګدا په شا باندې یو شال بس. رحمان بابا، حافظ الپورے، علی حیدر جوشی، خوشحال خټک. دریم سوال کتاب د الفت نثري کلیات د چا په زیار چاپ شوی دی؟ ګل باچا الفت، محمد اسماعیل یون، لال بادشاه ازمون، نور محمد ترکی. څلورم سوال د پټه خزانه مؤلف محمد هوتک په کال 1480 کې په کوم ښار کې پیدا و؟ باختر، قندهار، کوکران، وزیرستان. پنځم سوال په قلندر مومن څومره عمر د دنیا باد لګېدلی و؟ A 3 ورځې 5 میاشتې 22 کاله، B 4 ورځې 6 میاشتې 23 کاله، C 5 ورځې 7 میاشتې 24 کاله، D 2 ورځې 2 میاشتې 80 کاله. شپږم سوال د تاریخ فرشته لیکونکی محمد قاسم فرشته د چا له طرفه مورخ و؟ د پښتنو، د مغولو، د فارسیوانو، د انګریزانو. اووم سوال پښتو نامه چا لیکلې؟ سید تقویم الحق کاکا خیل، سید انوار الحق جیلانی، سید تکریم الحق کاکا خیل او پروفیسر محمد نواز طاهر. اتم سوال مغل شاهجهان بادشاه د یو شاهي فرمان په ذریعه خوشحال خان خټک په کوم کال کې د خټک قوم سردار ومنه؟ 1441 عیسوي کال، 1443، 1445، 1420 عیسوي کال کې. نهم سوال محمد هوتک پټه خزانه کتاب د څو کالو عمر کې لیکلی دی؟ 40 کاله، 45، 52، 58. لسم سوال شفاهي ادب د یوې ټولنې څه ګڼلی شي؟ ښکلا، لازمي جز، روح، لار. 11 سوال په کال 1870 عیسوي کې لیکل شوی غل او قاضي د چا اثر دی؟ منشي احمد جان، مولوي احمد، میر احمد شاه رضواني، میجر راورټي. 12 سوال کاکا صاحب او خوشحال خټک خپلو کې څه و؟
A. پیر مرید B. قبیلوي رونه C. خیخان D. کلیوال 14 سوال د طاهر کلاچوي اصلي نوم څه غلام سرور غلام خان غلام علي طاهر خان 14 سوال دا ډیر مشهور او معروف شعر د چا دی د شاهانو ورکړه لال او جواهر وي د ادب د خاوندانو د زړه وینې رحمان بابا خوشحال خټک محمد اکبر خادم حمزه شینواری 15 سوال د امفیل د یوې څېړنې مطابق پښتو کې اولنی هایکو چا لیکلی پروفیسر اسماعیل ګوهر پروفیسر قاسم محمود پروفیسر ډاکټر اظهار ناهید سحر 14 سوال د پښتو فلسفي شاعر غنی خان چرته خښ دی غنی ډیره کې ولی باغ کې د چارسدې لویه هدیره د عثمانزو هدیره کې 15 سوال سمندر خان سمندر د بدرخو د چا زوی و منصور خان وارث خان جان بدرخی سیدا جان 18 سوال د دوست محمد کامل مومن لیکلی کتاب عبدالرحمن باندې ډیر علمی مقاله چا لیکلی ده قلندر مومن حمزه شینواری مراد شینواری اجمل خټک 19 سوال خوشحالیات او حقایق نومي کتاب کې د بهادر شاه ظفر کاکا خیل په وساطت د اکول خان اصلي نوم څه لیکلی شوی دی انور خان اکوړې شیرخان فتح علي 20 سوال خمخانه یسرب د چا د اردو او فارسی کلام شعري مجموعه ده قلندر مومن حمزه شینواری دوست محمد خان کامل مومند او خوشحال خټک 21 سوال قاضي عبدالعلي مسر افغان چرته دفن دی قاضي آباد باجوړ کاڼي ګرم تختبای 22 سوال دا مشهور ولسی کلام د چا دی د خپل در را لراکړې در په در مې نکړې خدای د لوګي نه مې مړ کړې خو سوالګر مې نکړې انور مانیروال عبدالوهاب دستی سید انور نورسید قریشی 23 سوال په خیرالبیان کې پیر روخان د خپل ځان د مخاطب کولو د پاره کومه کلمه استعمال کړې ده ای با یزیده او با یزید او روخان او پیر کامل 23 سوال دا د چا شعر دی چې د چا خوله کې خوږه ژبه غړېږي د مچانو په شان خلک پې ټولېږي عبدالحمید ماشوال رحمان بابا حافظ الپورې مولوي احمد 25 سوال په محاوراتي ترکیب کومه خبره سمه ده اوبه رڼول اوبه یشول اوبه خړول اوبه شیندل 26 سوال د ګرمۍ نه خراړې ډیش 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 ورتېدې تختېدې ژړېدې تڼېدې 20 سوال د ټکي کنزل متضاد یعنی اپوټه څه دی ستایل نمانځل وینځل دعا 28 سوال د پښتو نامتو سندرغاړي خیال محمد په خټه څه دی افریدی شینواری یوسفزی محمد 29 سوال د سنگی میل اصطلاح د پاره مناسب پښتو ټکی څه دی د میل کاڼې کاڼې د میل کاڼې د منزل د منزل نخه 30 سوال د سقراط مرګ ډرامه چا لیکلې ده سید رسول رسا افضل رضا رضا همدانی ډاکټر محمد همایون هما
یو دیرشم سوال ورور د پاره حقیقي مؤنث ټکی څه دی؟ خور، ورندار، ترله، جینۍ. دو دیرشم سوال د تنقید اولنی باضابطه کتاب کم یو دی؟ ادب او تنقید، کریټیسیزم، تنقیدی کرښې، پویټکس، بوتقه. درې دیرشم سوال د کونډه جینۍ افسانه اخیری برخه کې نه متن په حواله مرغۍ د کوم ځای په سړک روانه وه؟ د ادیزو په سړک، عمرزو، خادکزو، سړیزو. څلور دیرشم سوال د مغول ظهیر الدین بابر هندوستان ته د راتللو په وخت د هندوستان حکمران کم یو پښتون و؟ بهلول لودي، سکندر لودي، دولت خان لودي، ابراهیم لودي. پنځه دیرشم سوال خوشحال خټک د بایزید انصاري د زمانې پښتانه په سواتنامه کې په کوم نوم بللی دي؟ مغول پرست، اخون پرست، پیر پرست، ځان پرست. شپږ دیرشم سوال اوږی کالی دی د مړوند، د سر، د غوږونو، د غاړې. اووه دیرشم سوال پښتانه د خپل کور حیا او وفا د هر څه نه زیات څه چې د خپل ژوند نه هم زیات قیمتي ګڼي دې ته دې څه وایي؟ پته، توره، بهادري، سړیتوب. اته دیرشم سوال پښتو کې چې څومره د ټپې رواج لرغونی دی دومره د بل کم صنف دی؟ چاربیته، سندره، رباعي او که د نیمکۍ. نهه دیرشم سوال موزي د پښتني معاشرې څنګه کردار دی؟ ښه، بې خونده، تاریخي، جنګیالی. څلوېښتم سوال د قصیدې اخري برخه کومه یوه وي؟ تشبیب، دعا، مده، حسن طلب. یو څلوېښتم سوال د برې پښتونخوا کوم یو بادشاه ناول نګارو؟ ظاهر شاه، ډاکټر نجیب، حامد کرزی، نور محمد ترکی. دوه څلوېښتم سوال د حکایت مقصد څه وي؟ نصیحت، خوند، مزه، قصه، وخت تیری. درې څلوېښتم نمبر سوال په باړهګلې کې د پښتو املا یو لوی سیمینار یا سیمپوزیم کله شوی و؟ 1958 کې، 1984 عیسوي کې، 1990 عیسوي کې، 1999 کې. څلور څلوېښتم سوال د خپل ژوند حال احوال لیکل په څه نوم بللی شي؟ سوانح نګاري، ژوند لیک، شخصیت نګاري او خاکه نګاري. او د دې لیکچرشپ د پرچې د اخیری یعنی 45 نمبر سوال چې دی نو هغه دا دی چې په علم معانی کې په څو خبرو بحث کولی شي؟ په شپږو خبرو، اتو، لسو یا په 12 خبرو. دا 45 سوالونه چې تاسو ته ما ووی دې باندې تاسو خپل ځانونه وازمایئ، وګورئ چې په دې کې تاسو ته کم کم سوالونه د مخې سره یاد دي او کم په کوشش سره یاد دي او کم به په ډیر کوشش سره درته یادېږي. او په دې ویډیو کې د دې جوابونه هم موجود دي، هغه هم پکې ولټوئ. نو تاسو ته به بیا د خپل سټډي پوره اندازه وشي چې تاسو د دې لیکچرشپ د امتحان د دې ټیسټ لپاره تاسو په چې کومه سټډي کړې ده نو تاسو به وګورئ چې په څومره اوبو کې یې. نو دا به تاسو ته دې نه معلومات وشي. امید دی چې دا پرچه به لکه د مخکې په شان ستاسو ډیره په کار راشي. اوس د ساجد شایق د نوم د چینل در سره هم سبسکرایب کې او چې د دې متعلق څه خبره اترې یې موږ ته په کمنټ کې هم ولیکئ. اوس زه ساجد شایق د تاسو نه اجازت غواړم. الله تعالی تاسو په دې خپل مقصد کې پوره
او ټول په ټول کامیاب کا، ځکه چې تاسو د دې لپاره تیاری کړې ده، کوشش مو کړی دی. خدای پاک مو کامیاب کا او بس ښه محنت ورته وکړئ او په دې پرچې سره خپل ځانونه وازمایئ. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.